السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ بوي او د ژوند په مزو کې بوي. عزتمندو نو ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمندو ډیر افسوسناک درناک واقعیا مخه ترغلی دي. د مردان سره تعلق لرونکي یو ظالم را پاسیدل او خپل آشنا ډیر په بيدردي سره قتل کړو او وجه دا خیری ده چې د ما سره یا انکار کو د دې په وجه ما قتل کو. نو مرګرو راځي چې مکمل معلومات وګورو چې الګ آیا مکمل معلومات څه دي او د الګ مور او پلار سوي چې څوک قتل کړي دي. مرګرو ویډیو کتو نه مخکې کتا سو زمونږ په روشنی کلیک چینل کې نوی وای نو زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالینې تاسو ته تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. مرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخه درغلی دي. د مردان سره تعلق لرونکي یو ظالم را پاسیدل او خپل آشنا ډیر په بيدردي سره قتل کړل او دا ظاهره کړی دی چې آشنا سره به ما مینه کوله او زه به میانو ما او ما په خرچي کولې موټر سایکل مې ورلا غشته چې د دې په وجه د مانه انکار وکړو او د نورو کسانو سره ګرځیدو چې د چا سره زمان نه لګی دي. دغه په وجه باندې زه ډیر زیات تنگ شوم د تماسو زلو چې د دوه کسانو سره مګرځه او خدا نه مني کېدو دغه په وجه باندې ماتم باشر واغشته او د درې ډزه وښتو چې دغه نه بعد ډیر زیات زخمی شو او زخمی حالت کې بیا هسپتال ته وړل خو بیا بعد کې ماتم اطلاع ملو شو چې دا وفات شولو. یقینا چې ما ډیر زیات ظلم او زیاته هم کړی دی خو چون کې زه مجبور شوم ما ځکه چې خلکو مال په غوړونه را کول چې تا مرګره او ستا آشنا زمون سره اوس ګرځي د دې په وجه باندې ډیر زیات زه مجبور شوم او ما داسې قدم واغشتل چې دا ما د الک ما خپل آشنا قتل کړل. یقینا چې ما ډیر زیات جرم کړی یو چې خشتا الکو خو بس زه مجبور شوم او بل د خلکو د واجی زکه دا به زما سره ګرځیدونو خلکو بلیدل او چې بیا کله زمانه جدا شونه مال به خلکو وی چې دا شتا آشنا د ولې د تنه جدا شو او د نورو خلکو سره ګرځي چې دا غي په وجه باندې دا ما قتل کړو. مرګرو دا د سړی خبرې وی چې کله د پولیس گرفتار کو. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي. نوري ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.